اکثره مسلمان زمونږ مړی چې وشي نو بس د دې قبر نه داسې ته وایي درې منزله دغه بلډینګ جوړ کړی دی، بس دا ټایلونه پرې ولګوي دا شي نه. شریعت موږ ته کوم حکم کوي؟ ځکه قبرونو سره موږ څه وکړو؟ کومې طریقې سره قبر جوړ کړو؟ یو ویډیو ما ولیدله بعضې خلکو چې الله ورته ښایسته عقیده نصیب کړې وه نو قبرونه پاخه وو، هغوی ماتول بیرته یې کچه پرېښودل. نو آیا د هغوی کار صحیح و غلط و څنګه یې شیخ صاحب دې باره کې وضاحت وکړو؟ د قبرونو دغه ویډیو چې تاسو کتلې وه د هغې په باره کې به زه وضاحت وکړم. دا د ثوابۍ ملګري مسلمانان زمونږ ورسره څه پېژندګلو نه وه. دا خلک راپاڅېدل، علماو ورته وویلې او بعضې حنفي علماو ورته ویلي. دې خبره باندې زمونږ د مسلمانان لږ سوچ وکړي. حنفي علماو ورته وویلې چې په اسلام کې د قبر د لیش نه اوچتول، پخول، ماربلې پې لګول، سیمټ ورکول، چونې ورکول دا حرام دي. هغه مسلمانانو کې جذبه پیدا شوله د یعقوبي علاقې خلکو او ډېر ښکلی اقدام یې وکړه چې موږ د هغوی ستاینه کوو. د هغې علاقې څه بعضې ملګري ما سره اوس هم په رابطه کې دي چې کله دا اقدام وکړه عوام ټول راووتل او قبرونه وران کړل، د سنت مطابق یې لیش ته برابر کړل، هغه ګنبدې ترې لرې کړلې، کوټې پرې جوړې وې هغې ترې لرې کړلې، یا اوچتو یا سیمټي جوړ شوي هغې وران کړل. ښه اثر یې وکړي. الله رب العالمین دی وکړي چې دا ټول مسلمانان داسې وکړي. د قبرونو جوړول په اسلام کې د لیش نه اوچتول حرام دی. داسې اختلافي مسله نه ده. څلور واړه مذهبونه دا وایي چې نه به قبر پخیږي، نه به سیمټ کیږي، نه به چونه ورکولی کیږي، نه به ماربلي او نه به د لیش نه اوچتیږي. دا خو اتفاقي مسله ده، خو زمونږ مسلمانان علماو نه دي پویه کړي او یا خپله چې دی ضد کوي، عناد کوي. عزتمندو قبرونه د لیش نه اوچتول ناروا دي. رسول الله علیه الصلاة والسلام علی رضی الله عنه ته ویلو او علی رضی الله عنه ابو الحیاج اسدی ته ویلو چې الا ابعثک، زه دې نه لیږم په هغه کار پسې چې زه رسول الله علیه السلام لیږلی وم. راته ویلو الا تدع قبرا مشرفا الا سویته. اوچت قبر د لیش نه دا به د ځمکې سره برابر کې، لیش ته به برابر کې، او چرته چې د مجسمه یا تصویر یا شکل لیده دا به وران کې. نو موږ مسلمانانو له پکار دي زمونږ د هر چا مړي شوي دي، د چا پلار وفات دی، د چا مور ده، د چا زوی دی، چې کم قبرونه د لیش نه زیات اوچت دي یا په هغې باندې ګنبدې جوړې شوي دي یا پې ټایلونه لګېدلي دي یا پې نورې خرچې شوي دي، نو دا دې وران کې، د سنت مطابق دې جوړ کړي. ما مخکې وویلې زمونږ د مسلمانانو بدبختي دا ده چې په خیراتونو باندې لکاو روپۍ لګوي خو د اخلاص په ځای کې 1 روپۍ نشي ورکولی. داسې قبرونه موږ لیدلي دي چې د هغې دپاره ټایلونه د لرې علاقو نه، د بونیر نه او د مومندو نه راغواړي فلانکې ماربل قیمتي، نو په یو قبر باندې 1 لک، 1.5 لک، 50,000 روپۍ خرچه راشي. که دې مسلمان ته ووایي چې زه دا 1 لک روپۍ تا په دې قبر ولګولې، ستا د والد صاحب ته به دا قبر څه فایده لاندې ورکړي؟ د هغه به څه په کار راشي؟ خیر دی ته پرې لږ سوچ وکړه. دا یا ټیل ولګېده یا نیشنل ټیل ولګېده چې هر څه ولګېدل، دا راته ووایه دا به فایده مړي له څه ورکړي؟ هیڅ فایده نه ورکوي. نه تې عذاب کمولی شي، نه پې درجه اوچتېږي. دغه پیسې راواله د والد صاحب پسې یو مسجد کې یا یو یتیم باندې یا یو کونډه باندې یا یو غریب لی ورکړه چې والد صاحب ته دې څه میلاو شي؟ اجر میلاو شي. نو دا ګناه ده. د دې نه موږ مسلمانان چې دې ځان وساتو. په اسلام کې د قبرونو دا مزارات چې جوړ شوي دي دا هم خلاف شریعت دي. د رسول الله علیه الصلاة والسلام په ځمکه په مدینه منوره کې بهترین شهیدان پراته دي. سید الشهداء حمزه، د ټولو شهیدانو سردار امیر حمزه رضی الله عنه چې په مخ د ځمکه د ټولو شهیدانو سردار دی. د دغې شهید په قبر باندې نه خازې شته، نه جنډې شته دی، نه ګنبده شته دی، نه منجوران شته، نه مالګې شته، نه چرسیان شته. مسجد نبوي نه چې راوځي دی بل طرف ته جنت البقیع دیره ده. زمونږ مور بی بی عایشه رضی الله عنها پکې دفن ده، عثمان رضی الله عنه پکې دفن دی، په زرګونو صحابه کرام پکې دفن شوي دي او اوس هم پکې نیکان خلک هغه دفن کېږي. نه ګنبد شته دی، کچه خاورې دي. دا مسلمانان ښځي هلته ګوري، تصویران هم وباسي هلته او بیا هم ترې عبرت نالي چې دلته راشي د پلار قبر پوخ کړي. نو دا ګناه ده او د دې نه موږ مسلمانان اجتناب کوو. Don't forget to like, share and subscribe Rana Studio.